یو شمېر افغانانو او شنونکو له پخواني امنیتي چارواکو خوشحال سادات څخه غوښتنه کړې چې له خپل تخنیکي ټیم، مسلکي ملګرو او تجربه لرونکو کارکوونکو سره یو ځای خپل هیواد افغانستان ته راستانه شي او د هیواد د خدمت لپاره کار وکړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. یو شمېر افغانان او شنونکو له پخواني امنیتي چارواکو خوشحال سادات څخه غوښتنه کړې چې له خپل تخنیکي ټیم، مسلکي ملګرو او تجربه لرونکو کارکوونکو سره یو ځای خپل هیواد افغانستان ته راستنه شي. دوی وایي افغانستان اوس د داسې مسلکي او تجربه لرونکو کسانو اړتیا لري چې د امنیت، ټکنالوژي او هوایي چارو په برخه کې تجربه لري. په دې غوښتنه کې راغلی چې خوشحال سادات کولی شي له خپلو انجینرانو، پیلوټانو، تخنیکي کارکوونکو او مسلکي همکارانو سره یو ځای هیواد ته راشي او د افغانستان د امنیتي او تخنیکي برخو د پیاوړتیا لپاره له مجاهدینو سره همکاري وکړي. د غوښتنې کوونکي ټینګار کوي چې افغانستان د خپلو بچیانو ګډ کور دی او هر افغان کولی شي د خپل پوهې، تجربې او مهارت له لارې د هیواد په جوړولو او پرمختګ کې برخه واخلي. د دوی په وینا افغانستان د انجینرانو، پیلوټانو، تخنیکي او مسلکي ځوانانو فراخ ظرفیت لري او که دا ځواکونه یو ځای شي نو کولی شي د هیواد د دفاعي، تخنیکي او پرمختیایي بنسټونو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. همدارنګه ویل کېږي چې د هیواد د راتلونکي لپاره د افغانانو یووالی، همکاري او ګډ کار ډیر مهم دی، ځکه افغانستان د ټولو افغانانو ګډ وطن دی. شنونکي وایي که مسلکي افغانان بیرته هیواد ته راستانه شي او له خپلو تجربو څخه د هیواد د پرمختګ لپاره استفاده وکړي نو افغانستان کولی شي په بېلابېلو برخو کې چټک پرمختګ وکړي او د ځان بساینې پر لور ګامونه واخلي. ګرانو کتونکو، زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.